د الله نبی فرمای خوب می ولید رأیت فی المنام خوب کې می ولیدل انی انزع بدلو بکرة زه لګیایم او بوکر او باسما یو کوی دی د هغې نه بوکې راوباسمه علا قلیب کوی ته ویلی کېږي یو کوی باندې زه ولاړ یم د هغې نه بوکې راوباسم فجاء ابو بکر فنزع ذنوبا او ذنوبین زمانه بعد ابو بکر راغی یوه بوکې راویسته او یا یې دوه بوکې راویستې زمانه بعد نزعا ضعیفا خو د ابو بکر په دې بوکو راایستلو کې لږ ضعف و داسې ډېر په قوت باندې ابو بکر دا بوکې راوینستلې والله یغفر له د الله نبي وله دعا مو وکړه چې الله دې ابو بکر ته بخښنه وکړي ثم جاء عمر بن الخطاب بیا د هغې نه بعد عمر بن الخطاب راغی فاستحالت غربا د دې بوکې نه یو ډېر لوی ډول جوړ شو اوله کې بوکه وه د هغې نه بعد یو ډېر لوی ډولچه د هغې نه جوړه شوه او فلم ارى عبقريا يفري د الله نبی فرمای دسن پهلوان ما نه دی لیدلی لکه څنګه چې د عمر دا ایستل کول دا ډېره غټه بوکه وه خو د عمر په شانته کې پهلوان دا ما نه دی راایستلی ده چې په دې کومه طریقه باندې دا بوکې راایستې حتی روي الناس ټول خلک ماړه شو وضربوا بعدن او ځان سره کورونو ته مو به ویوړلې هغه ځای کې چې کوم اوښانو کوم انسانانو هغه هم برابر شول او خلکو خپلو کورونو ته هم اوبه ویوړلې دا د ابوبکر د عمر خلافت و زما عزتمندو چې د عمر خلافت د مدینې نه والا تر د شام او د ایران او دغه پورې را رسېدلی و افریقې پورې تقریبا رسېدلی و دا بوکې د رئیس دی او د امت له خیر ورکړی و زما عزتمندو د امت چې څومره محدثین پیدا کړي دي د بخارا او د سمرقند محدثین دغه شانته کې د امام بیهقي غونده کې سړی چې دا په ایران کې پیدا شوی دی او داسې نور په دنیا محدثین دي دا هغه خلک دي چې دا خاورې د عمر بن الخطاب په توره باندې فتحه شوې وي چې هغه فتحه کړي او هلته د اسلام مدرسې قایم کړې هلته الله رب العالمین محدثین پیدا کړل علما یې پیدا کړل او په دې امت باندې دومره احسان کړی دی زما عزتمندو چې په لس کاله کې یو مثالي خلافت د عمر بن الخطاب تیر شوی دی او د الله نبی د عمر بن الخطاب باره کې فرمایلی چې اشدهم فی امر الله عمر د الله په باره کې ډېر زیات سخت شری د عمر بن الخطاب دی د الله رب العالمین په باره کې د الله د حکم په باره کې ډېر زیات سختی کوونکی د عمر بن الخطاب دی بالکل پکې سستی نه وه کمپرومایز په احکاماتو باندې په دین باندې په شریعت باندې دا د عمر بن الخطاب په ګاټه کې نه و ډېر زیات سیده خبره به یې کوله برابر خبره به یې کوله او د احکامو ډېر زیات په سختۍ باندې پابندي کوونکی و نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات شو او بیا د هغې نه بعد د ابوبکر خلافت راغی د ابوبکر په زمانه کې یو جنگ شوی و د یمامه جنگ شوی و د ابوبکر په زمانه کې منکرین زکات پیدا شوي و دغه شانته کې مسیلمة الکذاب غونده کې سړی پیدا شوی و او دغه شانته کې نور د نبوت دعوی دار خلک پیدا شوي و نو جنګونه ډېر زیات شوي و ډېر خلک د اسلام نه وړېدلي و نو په هغه زمانه کې یو جنگ شوی و په یمامه کې په هغې کې د قرآن قاریان شهیدان شوي و د قرآن قاریان شهیدان شوي و ډېر زیات قاریان شهیدان شوي و په دې کې عمر بن الخطاب راغی او ابوبکر ته وفرمیل په دې یمامه کې ډېر قاریان شهیدان شو او ویل که بل جنګ وشو او دا قاریان شهیدان شو نو دا قرآن خو د دې په سینو کې پروت دی دا خو موږ لیکلی نه دی دا قرآن به رانه ضایع شي لهذا دا قرآن راجمع که دا د خلکو نه واله دا یو مشوره وه د هغه نو چې کله ابوبکر رضی الله عنه له دا مشوره وکړه هغه پوه شي چې دا ډېره د کار خبره ده ځکه چې دا قاریان رانه لاړل او شهیدان شول نو بیا خو دا قرآن رانه ځي لہذا د ابوبکر په زمانه کې مختلفو اډوکو باندې د ونو په پوستکو باندې په دې غټو غټو پلنو کمرو باندې په دې طریقه باندې دا قرآن په بې ترتیبه لیکلی شوی و ګاډ وډ لیکلی شوی و خو دا قرآن یې ولیکو دا یې د خلکو د هغې لپاره یو کمیټي جوړه کړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه او دا یې د خلکو د سینو نه راجمع کړو په هغې کې لیکلی شوی و بیا د هغې نه بعد د عثمان بن عفان رضی الله عنه په زمانه کې دې له دا برابر ترتیب چې ورکړی شوی دی د یو لهجې په دې یو لهجه باندې په دې یو قرت باندې دا د عثمان بن عفان رضی الله عنه په زمانه کې لیکلی شوی نو دا د عمر بن الخطاب متعلق زما عزتمندو یو څو مختصر د هغه فضایلو چې ما ستاسو وړاندې بیان کړل او دا هغه سړی و چې د شهادت ګواهي نبي علیه الصلاة والسلام ورکړې وه او دا حدیث د ټولو محدثینو را نقل کړی دی د
د الله نبی د احد غر ته ختلو د احد غر ته چې کله وخته نو د غر حرکت وکړو دا غر فرجف بهم دا غر ورخه نو د الله نبی دی احد تی ول اسكن یا احد احد غلشا فانما عليك نبي وصديق وشهيدان استاد پاس یو نبی ولاړل یو صدیق ولاړل ابو بکر رضی الله عنه وشهيدان او دو شهیدان دي یو عمر بن الخطاب رضی الله عنه بل علي بن ابي طالب رضی الله عنه دا غره مخکینه دا کوي ورکړو دا به شهید کیږي او بیا زما عزتمندو دی یو مجوسی غلام پلاس باندې سار جمع کوله په جمع کې ولاړو او مجوسی غلامو هغه په یو خنجر زهريلا خنجر باندې والو زهريلا خنجر باندې والو نو چې کله وو نو بل ملګری جامع تر مخ کې شو صحابه کرام ویوړو کوړته ویوړو سو وخت پورې ولا شوده ورکړل شوده چې ورکړل هغه کلمونه شوده وبېدل بار تر هغه کلمې والے شوی هغه ته پته ولګی زره بچ کېدو نه ما خاص وصیتونه وکړل او ډیر زیاته داغه نه بعد بیا منځ کو باغه حالت کې چاوته ویل مونږ نکړه کنه دې کړه مونږ خو نه پورا کړه هغه عمر چې د دې کلمونه ویني به دي خو مونږ کړه د ساره مونږ زاینو پرېخه او به داغه نه بعد د محرم په اولنۍ تاریخ په دې باندې عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا شهید شو چې د اسلام یو بابو د اسلام یو دروازه وا چې دا وګرځیدا ونړل شو او اسلام ته باندې ډیر زیات نقصان د وګرځیدو باندې رسیدلو اسلامي خلافت ته ډیر لوی نقصان رسیدلو نو عمر بن الخطاب دا د مسلمانانو دویم خلیفہ دی دا باغولنو مسلمانانو کې کوم چې سابقون الاولون دي او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام کلک ملګری دی کله چې وفات شو بچی ته ویل بچی لاړ شه عائشه رضی الله عنها ته وایا چې زما پلار وای د سوته موي چې امیر المؤمنین وای زو امیر المؤمنین نیما د سوته وای چې عمر زرا لګلې ما او دا سوال کوي چې مالا پدې ځکه د قبر د پاره زیارت د الله د نبی قبرو دا غي سره خوا کې ابو بکر رضی الله عنه د پن شو او د خپو طرف ته بیا دا زید عائشه رضی الله عنها ځان لپاره خو چې زبدل ته د پن کېګما خدا عمر بن الخطاب دا سوال کړو چې مالا دا زیر قبر د پاره راکا هغه ته ټیک د بسدل تبا استاد راځي استاش پاغه کې دفن کړو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره وسم چې څوک التلال شي مسجد نبوي ته هغه درې زین دي په یو ځای کې ابو بکر دی ورپسې بیا د الله د نبی دی ورپسې بیا عمر بن الخطاب دی دا په درېونو سلام اچي السلام علی ابي بکر السلام علی النبي صلی الله علیه وسلم او السلام علی عمر رضی الله عنه دا درېونه په یو ترتیب باندې دا هغه کسان دي چې کله وفات شو علي بن ابي طالب راغی خپل کوډیر زیاته وجړل او التاغه سړی وي چې د الله نبی په کله خبره کولونه دا به ویل چې زال ته تلو ابو بکر مرا سره او عمر مرا سره زپلانی زه ته تلو ما ابو بکر مرا سره او عمر مرا سره او ویل منګه پلانی زه کیو ابو بکر مرا سره او عمر مرا سره پلانی زه نه منګ راوته ابو بکر مرا سره او عمر مرا ته چې په کم ځای کې به وي د الله نبی بستا تذکرہ کوله ستاو د ابو بکر تذکرې به کولې او زما د امید ده چې الله رب العالمین به تر د خپل ملګرو سره ملګری کوي